الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. در حمد صلات و سلام وروسته د اسلام دښمنو ځواکونو اعلامي او رسنیز وسایل د اسلام دښمنانو په خپل ټولو وسایلو امکاناتو سره په هر دور کې کوښښ او هلې ځلې کړي دي چې په امت کې فتنې راولاړې کړي او له خپل دین څخه لرې وګرځوي. په دغه لړ کې تر ټولو ستره وسیله اعلام او د خپرونې وسایل دي. حقیقت دا ده چې استعماري اعلام 15 پیړۍ مخکې رامنځته سه او لړۍ ته 20مې پیړۍ پورې راوغځېده. هدف او موخه د ملتونو د غلامۍ په جال کې راګیرول او د ولسونو ذلت خواري، بدبختي او بیلاري ده. 19مه میلادي پیړۍ د زور اختناق پیړۍ وه. د زور له لارې به ښکېلاګرو ملتونو د برچې په زور واکمنۍ ته دوام ورکاوه، مګر اوس مهال د خپرونې وسایل له توپ، ټانک او بم څخه زیات کار ورکوي. توپ او ټانک د ملتونو جغرافیه، ځمکې او ښارونه لاندې کوي، مګر اعلام او د خپرونې وسایل، راډیو، ټلویزیون، فیسبوک او ټویټر د ولسونو اذهان او افکار تسخیروي. له میلیاردونو خلکو سره په لږ وخت او په لږو امکاناتو سره تماس نیول کیږي. په نړیواله سطحه 3000 راډیوي چینلونه تحریف شوی مسیحیت خپروي. د واتیکان راډیو د نړۍ په 50 ژبو خبرې کوي، 15 میلیونه کلمات هره ورځ خپروي. اسوس شتت پرس 12 میلیونه، رانس برس 3.5 میلیونه، رویټر 1.5 میلیونه کلمې انتقالوي. په نړۍ کې 8000 مجلې دي. ټایمز او نیوزویک هره اونۍ 10 میلیونه تیراژه د امریکا لیبرالي ثقافت شرح کوي. ریډر ډایجست 10 میلیونه نسخې په 19 ژبو هره میاشت خپرونې لري. د امریکا غږ آشنا راډیو 102 میلیونه اوریدونکي لري. راډیو بی بی سی 15 میلیونه اوریدونکي لري. د لویدیځو دولتونو لخوا ویډیویي او سینمایي تخریبي فلمونه په ځانګړې توګه د امریکا د دولت لخوا د نړۍ ګوټ ته رسېدلي دي. د دې دعوتي او تبلیغي وفدونه د مختلفو ملکونو ته لیږي. په 1972 میلادي کال 2400 وفده د نړۍ ګوټ ته لیږلي. په 1993 میلادي کال 8000 وفدونه بیرون نړۍ ته لیږلي. د مسیحیانو د پروتستان ډلې کلانه لګښت 700 میلیونه امریکایي ډالر ښودل شوی. په نتیجه کې د اسیا په جنوب کې په 1980 میلادي کال کې د عیسویانو شمېر له 106 میلیونو څخه تر 1993 میلادي کال پورې 140 میلیونو ته لوړ شو. په ختیځه اسیا کې له 890 میلادي کال نه تر 1992 میلادي کال پورې 15 میلیونو ته د عیسویانو شمېره لوړه شوې ده. د افریقا په وچه کې د مسیحیانو شمېر 10 میلیونه اوس 240 میلیونه ده. د 1996 کال احصایه راښیي چې 193 میلیارده ډالره بودیجه دوی لګولې ده. د نصراني تنظیمونو شمېر 20,000 ده او 300 او ګڼو تنظیمونو ته د دې شمېره رسېدلې ده. په بیرون نړۍ کې د دې 4000 او 1500 تنظیمونه په کار بوخت دي. متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ یو راډیو نه لرو چې اسلام نړۍ ته ترجماني کړي او د اسلام اصیل فهم ملتونو ته وړاندې کړي. متاسفانه دغه امت خو د نړۍ د ملتونو سردار دی او الله تعالی انتخاب کړی دی چې ملتونه له تیارو نه راوباسي، خو متاسفانه کفري ملتونه تیارې خوروي او له مسلمان سره رڼا ده، له رڼا نه تښتي او رڼا خپلولی نیسي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.